قدرمنو او درنو د ولس ټي وي او ریډیو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا چې یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیار پاچا ستاسو په دانو کې حاضر شوم د یو نوي غزلي شعر سره. د غزلي شعر عنوان دی قدرشل. د محبت کې شاعرۍ ته چې راځي هر څه بدل لاړ شي عشقۍ ته چې راځي دا داسې یو محفل دی پکې مینه سروکار دی بس مینه پکې مینه وی د هر څه نه بیزار دی. دا داسې یو محفل دی پکې مینه سروکار دی بس مینه پکې مینه وی د هر څه نه بیزار دی. بس پل پکې پردي وی دی سیالۍ ته چې راځي بس پل پکې پردي وی دی سیالۍ ته چې راځي هر څه بدل لاړ شي عشقۍ ته چې راځي قدرشل د محبت کې شاعرۍ ته چې راځي. دا داسې یو دنیا دا انتظار او شوګیري دي غمونه پکې ډېر دردونو سلسلې دي. دا داسې یو دنیا دا انتظار او شوګیري دي غمونه پکې ډېر او د دردونو سلسلې دي. لړغونه او چې دشتې وچکالۍ ته چې راځي هر څه بدل لاړ شي عشقۍ ته چې راځي. بس پس بکم سیره درته بانه بکم لږې جوړ بکم د مینې یو ښایسته شانتې بالګې. بس پس بکم سینه درته باڼه بکم لږې جوړ بکم د مینې یو ښایسته شانتې بالګې. خزان به مې بهار شي محبوبې ته چې راځي هر څه بدل لاړ شي عشقۍ ته چې راځي. په ډېرو حوصلو صبر ټول عمر انتظار وي په ډېرو حوصلو صبر ټول عمر انتظار وي قبول مې انجینره که خوښ غریب سیار وي. په ډېرو حوصلو صبر ټول عمر انتظار وي قبول مې انجینره که خوښ غریب سیار وي. سپرلی به شي د ګلو ډېر ډالۍ ته چې راځي او هر څه بدل لاړ شي عشقۍ ته چې راځي قدرشل د محبت کې شاعرۍ ته چې راځي. قدرمن دوستانو دا یو غزلي شعر چې ستاسو په درانه خدمت کې مو وړاندې خدای وکړي چې ستاسو د خوښۍ سبب وګرځي چې بیا ستاسو سره په یو د بل یو غزلي شعر سره حاضرېږو. تر هغې دمه د خدای په امان په مخامخه.